چې نه خپل کړم نه زما په برخه پرېوتله چې نه خپل کړم نه زما په برخه پرېوتله مینه خو ځکه له بنګړو له نرخه پرېوتله په ارمانونو کې سا راغله چې راودې کتل په مړاو شوو ګلابونو پرخه پرېوتله. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، محبتونه او ښه ساعتونه مې ومنئ. خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د لیکوالانو سره کینو، د هغې ژوند پوښتو، هغې تاسو ور معرفي کوو. هم په دغه سلسله کې نن موږ سره یو داسې شخصیت ناستې کوي چې هغه د خپل خیال او فکر حوالې سره مستند شخصیت دی. ډېر ښه شعر لیکي، ډېر ښه فکر لري. په زلمي لیکوالانو کې یو ښکلی نوم لري. د ملکڼ د سیمې سره تعلق ساتي او دا مهال پېښور کې زده کړې کوي. ښاغلی شاهد حسین عادل صاحب نومیږي. نو دوی سره به د دې په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو او بیا به د شعرونه وو. د ټول نه مخکې خو عادل صاحب تاسو ته د ډېر اوږد انتظار نه پس هرکلی ومینو. ډېره مننه غازي نادان صاحب، خوشحاله اوسئ او ممنون یم چې دغه مرکه مو تر مونږ راورسوله. دغه جوګه مو وګڼلو چې ځان سره مو کېنولو. خوشحاله یو، شکر دی. او مینوالو ته هم ستاسو ډېره مننه. ستاسو دا پروګرامونه ګوري، خوښئ، نو د ټولو ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. شاهد حسین صاحب دا راته ووایي چې کله ته پته ولګېده چې یاره شاهد کې خو دننه یو عادل هم دی، یو لیکوال دی او خپلې شاعرۍ آغاز هم شعرونه خو ډېر وخت نه لیکم. 2012 کله چې زه پېښور ته راغلم سبق لپاره، نو هغه وخت نه ما شعرونه لیکل. خو شعرونه داسې وو چې چاته مو نشو ویلی، چاته مو ښکاره کولی نشو هغه شعرونه، ځکه چې شاعري د وخت سره سره ښه کېږي او بیا یې سړی مطالعه وکړي ښه کېږي. نو هغه وخت کې زمونږ شاعري داسې نه وه، خو شوق مې د ماشوموالي نه زیات و شاعرۍ سره، ادب سره، او دغه 2012 نه شاعري کوم. صحیح ده. د 2012 نه را دې خوا تقریبا دغه 8 کاله کېږي. څومره کار هم کړی دی؟ کتاب میتاب ستاسو چاپ شته که نشته؟ شعرونه خو م لیکلي دي، زیات شعرونه م لیکلي. که داسې وګورو نو داسې 2 کتابونه چاپ کېږي، خو له هغه شاعرۍ معیار زما په خیال چې زمونږ نه دی چې زه کتاب چاپ کړم. فلحال مې د کتاب چاپ کولو څه اراده نشته. صحیح ده. داسې یو شخصیت چې هغه تاسو منئ چې یاره واقعي د دې نه ما زده کړې کړي دي او په شعر باندې پوه کړي یې، داسې څوک شته؟ ساو مرکه کې موږ کینو. ساو لیکونکو مرکه چې ده، د هغې چې کوم مشران دي هغه زه ټول خپل استادان ګڼم. په خصوصي توګه ارواښاد مشتاق مجروح یوسفزی صاحب، د هغه نه مو ډېرې زده کړې کړي، الله دې وبخښي. صحیح ده. ډېره مننه. دې تر څنګ د دغې ټولنې نه علاوه ستاسو په ملکڼ کې کومه کومه ټولنې دي چې په هغې کې ستاسو ناستې کېږي؟ درګۍ کې چې د ساحل صاحب د کومه ټولنه ده خو زمونږ نه لرې ده، خو بل کلي سره نږدې زمونږ کوټ منظري بابا کې قمر عثمان خیل ادبي جرګه ده. نو هغوی چې کوم اختریز پروګرامونه کوي یا میاشتنۍ غونډې کوي، نو هغوی سره کینو هلته. صحیح ده. ډېره زیاته مننه. شاید صاحب خبرې به کېږي، پوښتنې څه ذهن لرالې هغه به هم کوو. خو زه وایم چې څه شعرونه ملګرو ته ووایي نو ډېره مننه. صحیح ده. څه شعرونه دي چې زما او ستا ترمنځ دې لمسون چېرته ونه شي. زما او ستا ترمنځ دې لمسون چېرته ونه شي، چې صوت په موږ د دواړو د بېلتون چېرته ونه شي. او زغملي بلها بلها دردونه تکلیفونه، زغملي بلها بلها دردونه تکلیفونه، نور ظلم د خدایه په پښتون چېرته ونه شي. او د وهم او د شک د لاسه ټول تعالی ترغیو، د وهم او د شک د لاسه ټول تعالی ترغیو، د دغه بلاګانو د لنګون چېرته ونه شي. نور څو شعرونه دي چې زندگی د تاریکو بند کوټه ده، زندگی د تاریکو بند کوټه ده، د وهمونو اژدها پکې پرته ده. زندگی د تاریکو بند کوټه ده، د وهمونو اژدها پکې پرته ده. څوک اصلي صحره د چا لیدلی نشي، څوک اصلي صحره د چا لیدلی نشي، دورنګي داسې په ښار باندې خوره ده. څوک اصلي صحره د چا لیدلی نشي، دورنګي داسې په ښار باندې خوره ده. زه بل منظر لیدو ته پرېښی نه یم، زه بل منظر لیدو ته پرېښی نه یم،
یو ښکلې مې په سترګو کې دیره ده نو له رخساره یې سپوږمۍ سرقه ونه کړي له رخساره یې سپوږمۍ سرقه ونه کړي ناخبره د ځوانۍ په خوب وده ده او د څو ورځو نه بېخوده یم مدله راختلې مې په سر کومه نشه ده ډېر خادل صاحب ډېر نور به څه نور به درته څه شعرونه ووایم چې زما احساس او محبت پکې څرګند پروت دی زما احساس او محبت پکې څرګند پروت دی د چا تصویر مې په خاورین کور کې ځوړند پروت دی چې په اومه خوله کې د شات دی او که قند پروت دی پروت دی ستا په خبرو کې ګلپامې څومره خوند پروت دی او ښکلو بخنه چې هغه ښکلي ترې کډه کړې چې هغه ښکلي ترې کډه کړې د زړګي ور مې هم د هغه وخت نه بند پروت دی ښکلو بخنه چې هغه ښکلي ترې کډه کړې د زړګي ور مې هم د هغه وخت نه بند پروت دی د مینې غمه په قلار شتا به وروسته وکړم د خېټې غم خپې غځولي دي ښه برند پروت دی د مینې غمه په قلار شتا به وروسته وکړم د خېټې غم خپې غځولي دي ښه برند پروت دی دا د سور خال چېرته په خوار نازک تندي وهلی که د شهیدې وینې سلی په میوند پروت دی د هجر تاو د شوګیرو بلا وهلی یا دل نن مې سغلی مړی په مړوند پروت دی ډېر ډېر زبردست شاهد حسین صاحب دومره ښه شعرونه اسې د دې شاته که پوښتنه وشي چې څه راز کېدی شي د دومره ښه لیک شاته یاره زه به څه ووایم دې باره کې خو دغه ادبي ذوق هم شته الحمدلله او دغه مشرانو سره کینو پاسو زده کړې کوو او ښه شعر چې د هر چا وي زموږ خوښېږي ښه راباندې لګي او تاسو چې کومه پوښتنه کول غواړئ خیر دی نو ډېره مننه زه خو وایم چې کلامونه واورو نو د خبرو نه دا کلامونه زه ډېر خواږه دي صحیح ده مونږ د شعور په تار بندي نه یو ساره پکې شته دی خو ژوندي نه یو مونږ د شعور په تار بندي نه یو ساره پکې شته دی خو ژوندي نه یو مونږ په هر جنگ کې ملا تړلې وي مونږ د کوم نسب د کوم کندي نه یو یو پیټ رانه کوس کړي د غم بل مې په سرګ دی د غم بل مې په سرګ دی دا وخت مې په پرهر د پاسه نوی پرخرګ دی او زه څنګه بهر لاړ شم د خلوت د دایرو نه ماحول را لدرون کاڼې د الوت په وزرګ دی مودې وشوې دا پیغله د یو چا په انتظار کې ځان جوړ کړي مازیګر کې او ګلونه په ورګ دی او راځه خو دا نفرت حسد کینه له ځانه لر کړه جومات ته چې څوک هم ورځي په هزار خو بهرګ دی نو چې ستا د حسن ذکر پکې ونه شي ګلفامه عدل به خامخا خپې د غزل په هنرګ دی ډېره زیاته مننه شاهد صاحب ډېر ښه کلامونه دي او خدای شته کم پې تنده ماتېږي نو زه وایم چې لږ څه نور هم واورو نو ډېره مزه وایي بس دغه ستاسو مینه ده نو څو شعرونه نور دي چې ما پسې راغلې انتها ته څنګه راورسېدې انتها ته څنګه راورسېدې مړ به شې غمه کربلا ته څنګه راورسېدې او ناشنا یاره چې زما سره اشنا څنګه شوې ناشنا بیا زما دعا ته څنګه راورسېدې او هغه جینۍ وې محبت به درته ګپ ښکارېده اوس راته وایي چې جړا ته څنګه راورسېدې اوس راته وایي چې جړا ته څنګه راورسېدې یو څو خبرې دي جواب خامخا غواړم یاره دا مه وایې چې ما ته څنګه راورسېدې ډېر ښه شاهد صاحب ډېره مننه یو څو شعرونه نور هم هیڅ څوک نشته دیوالونو ته لګیا یم
هیڅ څوک نشته هیڅ څوک نشته دیوالونو ته لګیا یم خدای دا په کم مرض کې مبتلا یم او دواړه لاسه را چاپېره کړم سپوږمۍ نه دواړه لاسه را چاپېره کړم سپوږمۍ نه زه دې داسې حس کوم چې تنها یم او لاش کفن او جنازه داسې نور ټکي لاش کفن او جنازه داسې نور ټکي بس همدا ورم او دې لره پیدا یم اواره یم که دې خوښ یم او که نه یم اواره یم که دې خوښ یم او که نه یم همدا اوس چې څنګه یم داسې به بیا یم او ځانه زه دې لټوم خو له ما ورکې ځانه زه دې لټوم خو له ما ورکې ځانه ستړی شوم اواز راکړه چې دا یم دغه شعرونه ونه ده ډېره مننه په اخره کې د دې پیغام نه مخکې که یو دوه درې شعرونه نور هم وویلی شي او بیا خپل پیغام زمونږ دغه مینوالو له ورکوي نو ډېره مننه به ژوند له تانه په آرام پرېوتمه ژوند له تانه په آرام پرېوتمه څومره ناکام وکړمه څومره ناکام پرېوتمه او عشقه چې ستا په لاره تلم ګام په ګام پرېوتمه عشقه چې ستا په لاره تلم ګام په ګام پرېوتمه زه څه د کار شومه که نه هسې خام پرېوتمه او لکه د نمر د زندګۍ په سحر وختمه لکه د نمر د زندګۍ په سحر وختمه لکه د نمر د زندګۍ په ماښام پرېوتمه د ازادۍ د خوب تعبیر مې رښتیا ونه خطو د ازادۍ د خوب تعبیر مې رښتیا ونه خطو بابا غلام وم غلام یم غلام پرېوتمه د عام نه خاص شوم عادله خاص نه بیرته عام شوم چې له نظره د هر خاص او د عام پرېوتمه ډېره زیاته مننه عادل صاحب ډېر ښکلی ناستي وشو او دې تر څنګه ستاسو شعرونه هم د ستاینې وړ دي او ملګرو به ډېر زیات خوند اخیستی په اخره کې زمونږ ولس ته څه پیغام لرئ پښتون ولس ډېر ځپلی ولس دی د مینې پیغام دی دغه پښتانه ځوانان دغه پښتنې پیغلې تر هر ځای پورې ورسوي په خپلو کې د مینې شټول چې زمونږ په دې پښتونخوا کې به د پښتون ولس کې د امن یو ښه روښانه سباون مونږ ووینو او بل زمونږ غوندې ځوانان کې وي سختې هر چاته وي غریبي وي خو بیا هم هغوی د کوشش وکړي چې سبقونه دي ووایي او ځان دې ځایونو ته ورسوي ډېره مننه ډېره زیاته مننه قدرمنو هر څومره هم که شاهد حسین عادل صاحب ډېر ښکلي کلامونه وویل او وی په اخره کې د زبردست یو ښکلی پیغام د مینې د امن د ورورولۍ د پښتونولۍ او د تعلیم حوالې سره درکو زړه م نه غواړي چې دغه پروګرام دې ختم کړي خو بیا هم دغې خبرې یو اختتامي شاهد حسین عادل صاحب هغه زلمی لیکوال دی چې دغسې ډېر ناستي به د دې سره کوو بیا به راځو بیا به ورسره کینو زما سره دغه شاهد حسین زموږ ملګری او ما په دعاګانو کې یاد ساتئ آباد او خاد او بریالي اوسئ